دا د یونان د فلسفي بچ دی د ملحدینو د نطفي بچ دی کله رسول کله الله سپکوي کله جمعات کله مولا سپکوي قلم چې پورته کړي بیا ځان نه ویني دومره نشوي چې جهان نه ویني د قافیې او د ردیف په خاطر اسلام ته نګوري ایمان نه ویني ته یو شاعر پیغمبر خونه سپکی د ماشي برابر خونه دغه مجلس کې چک چکونه کیږي ورته دوا او आवाजونه کیږي بیا بدرګ کړي کلمې د کفر وای په دې مردار خلی د کفر د دین اسلام هغه کلاس پکوي کله جمعات کله مولاس پکوي چل الله څخه ګلی شروع کړي دایلا کومې لطیفي شروع کړي د په تقدیر باندې تنقید دی ګورا چا چې الله څخه شکوي شروع کړي یو دی الله ته شکایت کولا بل الله نه شکایت کولا تپو اربونو نعمتنا هیر کړل تابع پایان احساننا هیر کړل وایتا څوکړي الله لپاره د خپل خالق عظیم مولا لپاره څوک می قرآن خبر ملاس پکوي کله جمعات کله مولاس پکوي دا د یونان د فلسفي بچ دی د ملحدینو د نطفي بچ دی کله رسول کله الله سپکوي کله جمعات کله مولاس پکوي څوک غریب او څوک مالدار جوړ کړي څوکی ګدا څوکی واکدار جوړ کړي څوکی پتن او بدن روغ سلامت څوکی نیمګړی او ناچار جوړ کړي هغه حکیم دی حکمتونه لري په هر یو کار کې خپل رازونه لري لا يسأل عما يفعل وګورا بیا د خپل قول او عمل وګورا چې څوک وی ترنه پوښتنه نشتا نو بګلی کړو هم غوښتنه نشتا پورا واکدار عظیم مولا سپکوي کله جمعات کله مولا سپکوي مونږ د الله یو بندگان غلامان ورته محتاج او عاجزان غلامان هغه صمد دی بی نیاز ذات دی مونږ یو سالګر او نوکران غلامان که مونږ ته یو نعمت هم را نکړي هم خوشحال په دې دنیا نکړي بیا هم زمون ور سره زور نشتا ورنګیلا او هم پیغور نشتا دا چکړي د احسان د هغه مونږ منلې په خپل ځان د هغه سبحان ربي الاعلى اسپکوي کله جمعات کله مولا اسپکوي دا د یونان د فلسفي بچ دی د ملحدینو د نطفي بچ دی کله رسول کله الله سپکوي کله جمعات کله مولا سپکوي پلار یې وفات چې مو نبی پیدا شو دنیا تراغی پس مرگی پیدا شو پما شموالی کی تری مور مڑشوا شولو یتیم رانی شکور مڑشوا اللہ تری دا خوگرشت واخستا ورلد سر نیسا یواخستا نلا اللہ نتری اللہ خفو نل تقدیر نل هیچا خفو څومره غربت اصحابانو باندې
ګلې نکړې مؤمنانو باندې د تیر تاریخ هغه زلاس پکوي کله جمعات کله ملاس پکوي څو احمقان یې بستاینې کوي د دوی په مدح کې لیکنې کوي وایي په دې شعر څوک نه پوهیږي الحاد پرست خلق پرې کو پوهیږي دا خیاطان یې پر تو ګناه ګنډي هغه شکېدلي خرته ګناه ګنډي مونږ د شعر محتوا پیژنو غلط صحیح او خطا پیژنو څوک چې غلطي د چا غلطي نه مني مؤمنان دغسې سړي نه مني په خړو خاورو سره تلاس پکوي کله جمعات کله ملاس پکوي دوی له پښتون څخه قبله جوړه کړه هم یې پښتو څخه کعبه جوړه کړه ورته پښتون دی له ایمان نه بهتر هم پښتو بولي له قرآن نه بهتر هغه پښتون دی په حیزه اخته شي چې له الله سره په جګړه اخته شي هیڅ توپیر نشته د فارسی او پښتو د ازبکی یا پنجابي او پښتو د چا چې روح د خوږ ایمان ژوندی وي متقي هم یې وجدان ژوندی وي دغه په ټولو دی بالاس پکوي کله جمعات کله ملاس پکوي لګړ بګړ یې هم دفاع کړې ده چا چې حدیث پوری خندا کړې ده وای له خدایا یې حاکم مراد دی مجازي رب دې ظالم مراد دی ډېر احمقان د تاویلونه کوي د علماء جوابونه کوي هیڅ قرینه په دې مجاز نشته دی په دغه شعر کې بل راز نشته دی د شاعران بیخي پر سر روان دي ترنه جوړ شوي زناور روان دي په دې خبرو خپل اخلاص پکوي کله جمعات کله ملاس پکوي مونږ تکفیر علی التعیین نکو خبرهم بلا تبیین نکو چې وی دښمن د محدث او حدیث په هیڅ خبره یقین نکو په شاعرۍ دین ته خدمت وکړه ته که دومره لرې لږ غیرت وکړه ته ستا کمال نه دی ذوالجلال درکړی درته الله دغه جمال درکړی اوس پرې چلم شونډې زلفان مستایا خمارې سترګې د جانان مستایا د ایمانی نور تجلاس پکوي کله جمعات کله ملاس پکوي دا د یونان د فلسفې بچ دی د ملحدینو د نطفې بچ دی کله رسول کله الله سپکوي کله جمعات کله ملاس پکوي کله رسول کله الله سپکوي کله جمعات کله ملاس پکوي